که زنانه یا نارینه ته د زړه دوره وشي او په دې دوران کې تاسو ورسره موجوده وئ نو په دې دوران کې یو داسې عمل زه تاسو ته ښیم یو داسې علاج زه تاسو ته ښیم چې په دې دوران کې تاسو د هغه ژوند بچ کولی شئ چې دې ته موږ په میډیکل کې دا وایو چې هارټ اټیک ورته وشو یا کارډیک ارسټ ورته وشو او پښتو کې ورته دا وایو چې د زړه دوره ورته وشوه نو کله هم چې تاسو ته پته ولګېږي چې دې انسان ته د زړه دوره وشوه مطلب دا دی چې کله د هغه ساه مکمل ورک شي دغه د رګونو چې کم رفتار دی دا ورک شي دغه د زړه چې کم رفتار دی دا مکمل ورک شي نو په دې دوران کې یو عمل کیږي چې هغه ته موږ په میډیکل کې CPR ویل شو مطلب دا دی چې کله د زړه دوره چاته وشي نو هغه به تاسو سیده سملوي او کم لاسونه چې تاسو دی لکه څنګه تاسو ته په ویډیو کې لیدی شي نو دغه په زړه باندې به دغه شان کېدی او تاسو به په 1 منټ کې د 119 تر 120 ځلو پورې کمپریشن یعنی زورونه لاندې ورکوي لکه څنګه تاسو ته په ویډیو کې لیدی شي او کله چې 30 زورونه پوره کیږي نو 2 ساګانې به بیا تاسو په خوله باندې ورکوي چې په دې عمل سره دا چانسز ډیر زیات وي چې چاته د زړه دوره شوي وي هغه واپس ټیک شي اوس داسې کم علامات دي چې انسان ته پته ولګیږي چې انسان ته دا علامات د زړه د دورې علامات کیدي شي نو په دې باندې ما الریډي ویډیو جوړ کړی دا نو د دې ویډیو په کمنټ کې چې کوم لینک دی په هغې باندې تاسو په دې پلیټ فارم کې دا ویډیو کتلی شئ په کوم باندې چې تاسو دا ویډیو ګورئ